مینوالو نن د پښتو اکیډمي منصر ته رفعت الله آزاد د لګي مروت نه راغلی دی. ټول نه مخکې خو موږ دې ته هرکلی ویو په خیر راغلی. نن به دا تاسو ته امیر کروړ په باره کې قیمتي معلومات شیر کی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. په خیر راغلی منصر پښتو اکیډمي فیسبوک افیشل پیج ته. زه رفعت الله آزاد تاسو ته مخاطب یم. نن زمونږ د لیکچر موضوع ده د پښتو وړومبی معلوم شاعر امیر کروړ. نو موږ سره دا سوال راپورته کیږي چې د پښتو وړومبي شاعر امیر کروړ ذکر په کوم کتاب کې راغلی دی؟ د پښتو وړومبي معلوم شاعر امیر کروړ ذکر په پټه خزانه کې راغلی دی. پټه خزانه محمد هوتک بن داود په 1142 هجري کې لیکلې ده. د امیر کروړ د زمانې مونږ ته څه پته نه لګیږي چې هغه کله پیدا شوی دی، خو دومره معلومات شته دي چې د امیر کروړ د پلار نوم امیر پولاد و، د نیکه نوم یې شنسب و. امیر کروړ د بنو عباس خلیفګانو لخوا د غور د مندیش علاقې حاکم مقرر شوی و په کال 140 هجري کې. د بنو عباس سره دی په جنگونو کې هم شریک شوی دی. د بنو امیه خلاف جنگونه کړي دي او هم په دغه جنگونو کې په کال 154 کې شیخ په جنگ کې امیر کروړ د بنو امیه خلاف په جنگ کې مړ شوی دی. د یو شاعر نه علاوه امیر کروړ یو جنگجو او پهلوان سړی هم و. په یوازې ځان به یې د 100 کسانو مقابله کوله. همدې له کبله دی په جهان پهلوان باندې هم مشهور و. د کلام چې موږ ته کوم په لاس راغلی دی هغه یو نظم دی او دا نظم بنیادي توګه یوه ویاړنه ده. دې ویاړنې یو 2 بندونه دا دي: زیم زمری په دې نړۍ لما اتل نستا، په هند و سند و پر تاخار او په کابل نستا، بل په زابل نستا لما اتل نستا. غشي د من میزي برېښنا په میرثمنو باندې، په ژوبله یونم یرغلم په تښتېدونو باندې، په ماتېدونو باندې لما اتل نستا. دا منصر پښتو اکیډمي چیرمن محمد محسن یو جهان مننه کوم چې زه تاسو سره مخامخ کړم. والسلام.